خلکو کې بل عادت توهم پرستي وه، سحر او جادو وه، جادوګرانو ته کوټګرانو ته و دې ته به خلک په میلو میلو روان وه، په کتارو کتارو به روان وه، پرله پسې به سره روان وه. حتی چې د دې دا عقیده وه چې حضرت سلیمان علیه السلام چې د جناتو د انسانانو د حیواناتو بادشاه الله جوړ کړی و، د ټول زمین بادشاهي الله ته جوړ کړی و. دا د سحر او د جادو په وجه دلته څه واقع شو، د دومره د سحر او د جادو او د تعویذانو او د جسم تاثیر. زموږ دور وګوره، زموږ دور وګوره، هر دریم سړی څلورم سړی به یو په کوټګر پسې ځغلي. والله عظیم پر منبر باندې ناست د الله دل بیانوه، هغه عالم دی الله تبا کې چې په ژبه کې دوی زبان وي. قسم دې مې په خدای که یوابي وو، قسم دې مې په خدای که بجبري یا د تعویذ منکر وي. تعویذان شته، ساجدونه شته، لیکن دا چې کاروبار جوړوي، زه نن تاسو باندې فیصله کوم، د قرآن دفاع موږ باندې واجب او لازم ده. که په تایلنډ یا په هایلنډ کې د قرآن پر مخالف باندې زموږ د رسول د ناموس پر خلاف باندې دی راولاړېږي اقدام کوي، دلته موږ سره غورځو، په بدن کې مې جوش وینه په جوش کې راسي، او دا به وایي چې کله به الله دې موږ په لاس راکړي، یا به ځان په تباه کړم یا به دې خو تباه کړم خبره. لیکن ای مسلمانه، ای مسلمانه، ستا د کور په څنګ کې جادوګر پروت دی، ستا د کور په څنګ کې کوډګر پروت دی، هغه د قرآن آیات په وینو باندې لیکي، د قرآن آیاتونه په بولو باندې لیکي، ته دا ستا ناموس برداشتولی سي او ته مو روان وي بیا زندګي هم دې ته د وینه په جوش کې نه راځي. ولې دا ستا کار در کوي، ولې مو دا دین د لاس بازي جوړ کړي دي. هر وخت به انشاءالله د دې پر خلاف موږ اواز پورته کوو. ورسې مستشري عالم ته ورسې د تعویذ درې شرطونه دي. اول دا به ویل چې کوډګر فاسق فاجر ته به نه ورځې، چې هغه ستا او پیسو ته راوړي، ستا او اسلام ته اړولي. عالم ته ورسه، معتمد سړي ته ورسه، دو قرآني آیات به دې تا ته لیکي، یا د حدیث څخه معتمد الفاظ به تا ته لیکي، او ستا به عقیده نه وي چې دا تعویذ ما جوړوي، دا به دې عقیده وي چې دا یو سبب دی د دوا پر کم دی تیروم. نو چې دا زموږ کلي، دا زموږ وطن، دا زموږ ګلیانې نن ټولو کوډګرانو نیولي دي، ټول دغه ظالمانو منحوسانو نیولي دي، دا جادوګرانو دا ساحران نیولي دي، او موږ ځینې متاثر وو. کور ته راسي ما انسان اختلاف کې سره واچي، ما ته پلانکي کوډګر ویله، ما ته پلانکي هغه ویله چې ستا په کور کې ستا زنانه په تا باندې کوډې کړې دي، مېړه وماینه سره جلا کړې. ایا ته عالم الغیب یې؟ غیب باندې خبرې کم څوک چې د غیب دعوه وکړي د هغه په کفر کې هېڅ شک نشته. ته د چا حال راوړې؟ ته نبي یې، نبي وحی درته وکړې. که ته ولي یې، ولي خو هغه دی چې په یوه ګوله به د حرامو باندې نه خوړل، ستا نس د حرامو ډک دی، ته ځان ته ولي څنګه وایې؟ نو معلومه خبره ده چې ساحر او کوډګر یې د اسلام یوه ذره په تا کې نشته. لیکن بیا هم زموږ زنانې، زموږ انسانان روان دي روان دي د خدای لپاره د دې ځان وژغوري، د الله په واسطه ورته وایي کوي، علماو ته ورسي، معتمدو کسانو ته ورسي. پر دې باندې الحمدلله زموږ دیوبند کتابونه لري، د تعویذ کتابونه ستا زموږ الحمدلله لرو، موږ ته افتخار دی، خپله هم کوو. لیکن دا د دې نه کاروبار جوړول، تعویذ په وینو باندې لیکل، په مردارو بولو باندې لیکل، د قرآني آیات لیکل، دا صریح کفر دی. ځکه چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې کاهن یا جادوګر ته ورغلی د دې په ایمان کې شک دی، ورسره ایمان بني مسلمان. د خدای لپاره زنانې مهیله کړي دي، هغه روان دي پلانکي ته ځم چې شکې د کور حالات نه خراب دي، ځم یو تعویذ وکړم. انا لله و انا الیه راجعون. ته د کور حالات په دینداري باندې سنبال کړه، ستا په کور کې دې بیا بدامني راسي، ته لمنځونه نه کوې، بچان دي جماعتو ته نه ځي، په کور کې سروزونه علی الاعلان دي، ټي وي او ویسار مې لګولی دي، بیا هم امن و امان غواړې، بیا هم ځان دپاره صلح غواړې، بیا هم د ځان دپاره په کور کې خوشحالي غواړې، اتفاق و اتحاد غواړې. دا دوه نه سره جمع کېدل، مار ټول ور اوبه دي. یو وار کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الذره. سروز د دوو ورونو په مابینځ کې، د مور او لور په مابینځ کې، د زوی او اولاد په مابینځ کې داسې فراق اچي، داسې جدایي ماچي، لکه تږی کښت چې لمبه وهلی کښت چې یو دم اوبه ورې لکې څومره اوبه اخلي، داسې به اچي.
په بل ځل کې ته پسې سروزونه هم اورې بیا هم ملایان ته ورزغلې چې تاویز او کبر په کور کې اتفاق پیدا شي ته چې د اتفاق لامل تا په کور کې له منځه وړی وي هغه راوله خپله اتفاق راسي هېچا پسې مزګه نن چې موږ دوه غټ آباد سره زموږ اکثره زنانې هم په دغه کوډګرانو پسې ځغلي په دا فاجرانو په دا فاسقانو پسې ځغلي او نارینه خو مې ځغلي پسې ځغلي هسې یو لچر وي هسې یو فاسقې ږیرې او برېتونه خریلې وي دې ته دا مه وایاست چې دا اغا دي دا اغاګانو د سیدانو قربان سم دا یو لوړه رتبه ده چې الله دې ته ورکړې ده دا مبارک نوم په دې خبیثانو باندې مه بدناموئ د خدای دپاره الله به پوښتنه کوي د قیامت په ورځ به ستا ګرېوان د رسول الله به لاسې چې زما ښایسته نسب دې په دا فاسق باندې خراب کړي لیکن ما ورته مخ نه راګرځو تعویض وکړه مبارک دې سا ساش ولیکه په عالم باندې ولیکه چې هغه ټول شکل یې د رسول الله پر سنت باندې برابر دی ټول لباس یې د رسول الله پر سنت باندې برابر دی هغه تا ته د قرآن آیات درلیکي الحمدلله درلیکي په غاړه باندې زړی او که چیرې په اوبو کې اچې څښې بلکل الله وایي دا شفا ګرځي الله یې شفا جوړوي هېڅ منکر دې منکران موږ نه یو څه پنجپیران خو موږ نه یو لیکن دا نن چې ما او تا په ټول عالم کې حنفیان الله اکبر په مشرکانو باندې مشهور دي وایي دا مشرکان دي د دې یو څو خبیثانو د ولې باندې پر ما او تا ټولو د مشرک لقب لګي ولې ما ورته نه راولاړېږو چې دا خبیثان له منځه یوسو بیا هم یو دانه راوځي یوه میاشت ماباده هوټلان ورته جوړ سي د مټرانو کتارونه ورته جوړ سي ای مؤمنه دا ستا مرداره عقیده ده دا ستا کمزوری عقیده ده چې ته وایې د خدای دپاره خپلې عقیدې سنبال کړئ د خدای دپاره والله عظیم پر ممبر باندې ناسم د الله په کور کې ناسم که یا وهابیان یو یا پنجپیریان یو زما دې په ذات د خدای قسم یې که په ټوله بولده کې در ځان کټر حنفي او دیوبندي وینم لیکن حنفیت په دې مه بدناموئ امام صاحب قسم دې مې په خدای پوښتنه ورته وکړي هغه مبارک امام چې موږ تاسو ته په مذهب کې افتخار دی دا به پوښتنه درڅه کوي چې ولې زما په مذهب کې خلک شانه ګډ کړي وه دا زموږ ذمهداري ده چې د امام صاحب د مذهبه به ټول مردار کارونه داسې لکه په وریجو کې چې ټوله ډبره پرته وي داسې به غورځو دا زموږ ذمهداري ده کول په دې کې موږ ته هر څوک لقب راکوي هغه لقب ته موږ هم اماده یو